هغه شیان چې تاسو خپل په ژوند کې شاته پرېږدئ. اول منفي اوسېدل. تر اوسه مو حتما داسې یو پلان جوړ کړی دی چې ستاسو ژوند ته تغییر درکړي، ښه پیسې پیدا کړئ او مهارت مو لوړ کړي. نو یو کاغذ راواخلئ او له ځان سره یې کېږدئ. تاسو سوچ کې همدا راځي چې تاسو نشئ بریالی کېدلی. په نړۍ کې داسې پیښې ښه ډېرې پېښېدلی شي. اوسنۍ نړۍ او حالات د دې سبب کېدلی شي چې تاسو د تل لپاره پر یوه نقطه یا ټکي همداسې ثابت وساتئ. د جهان اوسنۍ حالات داسې دي چې تاسو ته تر ټولو ښه منفي فکر جوړوي. د اوسني جهان حالات داسې شوي چې که چیرې خبرې وکړئ نو ناممکنه ده چې لږ تر لږه یو تن خفه نه کړئ. ټول خلک خپل د خوندي ساتلو پوله یا سرحد لري. حالات داسې دي چې تاسو ته ښایي چې تاسو هیڅ تغییر ته اړتیا نه لرئ. یعنې تاسو داسې جوړوي چې تاسو خپل په ژوند کې تغییر مه راوړئ. هر څه جوړ دي، خو کله چې یو ګام له دې حالاتو څخه بهر ځئ، حتی یوه لحظه، نو د استرس او ویرې څخه ډکېږئ. که چیرې وغواړئ چې تحقیق او پلټنه وکړئ نو باید ډېر تحقیقات وکړئ او داسې کارونه وکړئ چې تر اوسه مو کړي هم نه وي او حتی اورېدلي مو هم نه وي. راځم امنیت او ستاسو شتوالی یا ستاسو درایي ته چې تاسو ترې راضي یاست، نو دا تر دې ښه دی چې تاسو بهر پاتې شئ او پکښې احساس وکړئ. خو تاسو دا کار وکړئ ځکه یوازینۍ لاره ده چې یو کس پرمختګ وکړي. هیڅوک خپل په اولنۍ پاله کې ښه او لوړه نمره نه اخلي. ژوند تل همداسې ازمایښتي روان دی او بې له کار څخه موږ په هیڅ معنا هغه ځای ته چې اوس یو نشو رسېدلی. وګورئ، موضوع دا نه ده چې موږ یو کار سرته نشو رسولی. موضوع دا ده چې موږ ماتې خوړلې، خو وروسته وپوهېږو چې څه وکړو. د عادتونو نه معلومول او د کوچنیوالي ځانګړتیاوې قرار زموږ ټول ژوند نیسي. موږ ټول د ثبات په لټه کې یو. کله چې خپلو عاداتو کې سوچ وکړئ، ممکن په ټول ونه پوهېږئ او شاید ځینې عادتونه مو په تاوان وي. د دې لپاره چې وپوهېږئ خپل د کمزورۍ ټکي پیدا کړئ، نو لومړی ګام استراحت کول دي. خو پام وي چې دا کار تاسو ټمبل کولی هم شي او داسې جوړ شئ چې د پرمختګ لپاره کومه انګېزه ونه لرئ. مثلا الکان کولی شي ستاسو سره په روزمره ژوند کې د ټولنیز کېدلو په برخه کې مرسته وکړي، خو که چیرې دا هره ورځ وکاروئ نو په همدې تاسو روږدي کیږئ. مننه چې تر دې وخته زموږ سره وئ. تاسو هم راسره خپل نظرونه شریک کړئ. که مو چیرې ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو هم هره ورځ له دغه شانو ګټورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ.